کور به مې ولې نه یادېږي، کور به مې ولې نه یادېږي، زه چې راتلم وړو له خپو نیولی ومه. سلامونه، مینه احترامات د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو سلام، مینه مې ومنئ ستاسې ادبي ملګری احمد الله وپا یم. د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې را سره خوشبختانه نن یو ځوان شاعر، یو ډېر ښه دیکلومګر بلال ظاهر وزیري چې ډېر ښه نظم هم لیکي، ډېر ښه غزل لیکي، په خپرونه کې را سره ناستې کوي. د بلال صاحب نه به شاعري اورو، د دې پر ژوند به بحث کوو، له موږ سره پاتې شي. وزیري صاحب سلامونه، مینه او احترامات. لومړی تر هر څه سلام ته دی، وعلیکم سلام. زه هم په خپل وار سره د ستاسې د خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې هیله چې ټول به روغ اوسي. ډېره زیاته مننه کوم وزیري صاحب، زموږ مو د نامې سره، د څېرې سره، د شعر سره اشنا یاست. ډېرې ملګري به مو په لومړي ځل په دغه سکرین ویني، هغې سره خپله لنډه پېژندګلي وکړئ. په سترګو بلال ظاهر وزیري یم، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی او فعلا د جلال آباد په ښار کې د ژوند شپې سبا کوم. ډېره مننه کوم وزیري صاحب. راځو په همدغه سر کې یو غزل اورو، د هغې نه وروسته کوشش کوي یو پوښتنه دوه وکړو، نوره شاعري واورو. شاعري به ډېره اورو او خبرې به کمې کوو. د دواړو سترګو غزل به درته ووایم چې وږي د انګورو بمبورانو درنه وخوړل، وږي د انګورو بمبورانو درنه وخوړل، سره سپینه ننګي تورو زلفانو درنه وخوړل، ورکې د پیسې شي په پردیو وطنونو کې، ورکې د پیسې شي په پردیو وطنونو کې، ورکې د پیسې شي په پردیو وطنونو کې، میندو اولادونه مو لیوانو درنه وخوړل. الله الله بیا ووایه. ورکې د پیسې شي په پردیو وطنونو کې، میندو اولادونه مو لیوانو درنه وخوړل، زه زما د خوارې په قسمت کې بنګړي نشته دی، وفا صاحب زه زما د خوارې په قسمت کې بنګړي نشته دی، څو د سوال نوټونه و یارانو درنه وخوړل. الله ډېر ښه دی، ډېر ښه. ستاسې ضمیرونو ته حق پک جناب وپاتې یم، ستاسې ضمیرونو ته حق پک جناب وپاتې یم، ستاسو ایمانونه بې ایمانو درنه وخوړل. ډېر ښه. نور په منځ د شونډو د رنجو خالونه کې نه دی، نور په منځ د شونډو د رنجو خالونه کې نه ږدي، ګوره ګلابونه به وراګانو درنه وخوړل. ډېر ښه دی، ډېر ښه. غم مو د ژوندون په شاعرانو باندې زور کې دی، غم مو د ژوندون په شاعرانو باندې زور کې دی، کامه جیدادونه مو پیرانو درنه وخوړل. ډېر لوړ دی، ډېر لوړ. غم مو د ژوندون په شاعرانو باندې زور کې دی، کامه جیدادونه مو پیرانو درنه وخوړل، زه خو د بلال غزل نه لولم نه اورم، زه خو د بلال غزل نه لولم نه اورم، څه خواږه خوبونه مسلمانو درنه وخوړل. ډېر ښه، ډېر لوړ غزل. او د وزیري صاحب په بیل انداز او ښکلي غږ باندې تاسې واورېدو. وزیري صاحب ته کله پته ولګېده چې زه یو شاعر یم؟ څومره وخت کېږي؟ وفا صاحب د دې پوښتنې سره ډېر وخت مخکېږم، خو داسې معلوم وخت نه لرم، ځکه چې د ډېر کوچنیوالي نه زما فطرتاً د شعر سره د دغې ژبې سره مې یعنې د دغې ژبې یو مجنون وم، او په هماغه اساس سره هېڅ دا معلومات ماته نه کېږي. د ډېر کوچنیوالو نه به په کوزو پښتونخوا کې د ادبي غونډو جرګو ته تلو، همداسې را ماتې ګوډې مو را جوړولې، خو لومړني شعرونه چې ما به ورته شعر ویلو چې اوس یې ګورم فکر کوم هغه یو ساده خبرې وې، خو د کله نه چې داسې معیار ته یو څه را برابر شوی یم نو تقریبا دغه 18 کاله کېږي. ډېر ښه دی. وزیري صاحب تقریبا 10 کاله په شعر او ادب کې پاتې شوی، بلا کار به مو کړی. څو کتابونه په دغه 10 کلن هنري سفر کې لري؟ ولا هغه توکي چې چاپ تا ماده خو به نه یم، خو که وغواړم چې چاپ یې کړم
نو تقریبا 13 کتاب مو شي د دې ترڅنګ یو ناول چې کوم دی هغه مې چاپ شوی دی بازار کې شته دی د هغې دویمه برخه هم لیکل شوې ده او فعلا مې په یو دریم ناول باندې کار شروع دغه کتاب چې چاپ دی ناول دغه نامه دا یو اصلاحي ناول دی چې سره د دې موږ او تاسې دغه پښتني معاشره د پښتو چغې وو خو دې ته پام نه کوو چې پښتني پیغله څومره زموږ او ستاسې په دغې ګاونډ او کوڅو کې پامن کې ده بیا په د دې ټلیفوني استفادې چې کوم نن سبا وخت کې دي په دې اساس باندې زاړ شوم چې یو ناول ولیکم هله مسکاله تر دې حاله نو دغه ناول فعلا په بازار کې ترلاسه کولی شي شهباز صاحب د کور ودانې هغې چاپ کړی ده او د شعرونو کوم کتاب راتلونکي کې اراده شته دی ولا زه خو په دې اند یم اکثره ملګري مې راسره په همدې باندې شر کې خو زه یم وزیري د یو کتاب ولري ښه کتاب دی ولري د وزیري غزلو ترڅنګ د وزیري نظمونه ډېرې پښتنو ته رسېدلي دي او ډېرې پښتنو خوښ کړي دي وزیري صاحب سره به نوی کوم نظم هغه به ورو وفا صاحب نظم به درته ووایم چې د لیونتوب په سرحدونو دې ور واړولم د لیونتوب د لیونتوب په سرحدونو دې ور واړولم خار کلی کور پاتې په غرونو دې ور واړولم وجود مې زهر شو بیلتونه ټول نشه نشه یم شومه شراب خو په جامونو دې ور واړولم ډېر ښه دی نه د حجرې نه د کاله شوم د هیڅ چا نه شومه خودغرضي دومره چې ځان سره پخلا نه شومه کافر مینم چې پتلو دې ورخطا نه شومه چې زمانې زړې شوې زه داسې مات شومه چې بیا به یهود یم که د نوم ته په ژړا نه شوم یا واه چې زمانې زړې شوې زه داسې مات شومه چې بیا به یهود یم که د نوم ته په ژړا نه شومه د مومن خان او شیرینۍ د کیسې پی هم صفر د یوسف خان او شیربانو کیسه هم داسې واخله د ادم خان د رباب سور تالونه بې نتیجې او د مینې درخانۍ کیسه هم داسې واخله د جنوني مجنون د عشق د کیسې پی هم داسې او د لیلا د عاشقۍ کیسه هم داسې واخله د ټیټانک د فلم کل داستان په دې تصادف او په کښتۍ کې د یارۍ کیسه هم داسې واخله نتیجه 0 جمع بیا 0 ده او زمونږ دغه لیونۍ کیسه هم داسې واخله نتیجه 0 جمع بیا 0 ده او زمونږ دغه لیونۍ کیسه هم داسې واخله زه حقایقو په بلتون کایله کړی یم خو د ارمان زخمي وجود ته فکر وړی یم زه حقایقو په بلتون کایله کړی یم خو د ارمان زخمي وجود ته فکر وړی یم دلته باور ختمي دی وایې که په دې وکړه دلته باور حتمی دی وایې که په دې وکړه بې خونده نه یم خو د وخت بلا تراړلی یم ستا په مخ اوښکې او زما خاموشي بلکل جبر پښتو پالل غواړي خو ځکه درته غلی یم د ټولنیز ارزښتو د تقاضو ظلم دی او زه همدې بلا په دې او زه همدې ظلم په دې سیخ کې ټومبلی یم د ټولنیزو ارزښتو د تقاضو ظلم دی او زه همدې ظلم په دې سیخ کې ټومبلی یم که درته ګورم نو سترګې مې نظر نه کوي که درته نه ګورم په سترګو مې پردې راوړي که درته ګورم نو سترګې مې نظر نه کوي که درته نه ګورم په سترګو مې پردې راوړي داسې بدنام یم چې د ځان سپیناوی نشم کوی پاشلی جرم دی او په ما یې فیصلې راوړي الله داسې بدنام یم چې د ځان سپیناوی نشم کوی پاشلی جرم دی په ما یې فیصلې راوړي د ژوند قیدي یم د دار پر لور مې بیایي راشه زه ورته ګورم په لاس مې زولنې راوړي هل قضا جاري ده زه کیسې د سپېڅلتیا کوم هلته شي تورې او په ما خپلې کیسې راوړي که د لایق یم که نه یم خو بلال دی یم د ډېرو سختو ورځو انډیوال دی یم او که لاس دې نه راکوي مه راکوه ښه کار کوي که لاس دې نه راکوي مه راکوه ښه کار کوي خو دا ونه وایي چې ما سره دې لوبه وکړه واه ډېر ښه دی وزیري صاحب واقعا نظم واورېدو په دغه نظم کې ډېر څه شته دی ډېره مینه پکې پرته ده راځو زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري 2 غزلې اورو مسلسل غزلې اورو بیا خپرونه رانغاړو غزل درته وایم چې ژوند برباد کړی یم ژوند سره حساب کوم ژوند برباد کړی یم
ژوند برباد کړی م ژوند سره حساب کوم ما ته لږ وخت راکړئ پوښتنه له جناب کوم. واه 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 ژوند برباد کړی م ژوند سره حساب کوم ما ته لږ وخت راکړئ پوښتنه له جناب کوم. جانان ښه نه دی جانان زړونو کې باڼه ماتوي. جانان ښه نه دی جانان ښه نه دی جانان زړونو کې باڼه ماتوي. زه سم سړی یم ویشتنه په ګلاب کوم. الله 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 چې ما ته وګوري او بیا احساس د شرم وکړي په ډېرو ښکلو کې د هغې انتخاب کوم. واه واه چې ما ته وګوري او بیا احساس د شرم وکړي په ډېرو ښکلو کې د هغې انتخاب کوم. وفا صاحب بیت واوره چې دومره قرضدار یم چې په لار بدلېدو هم نه کېږي. دومره قرضدار یم چې په لار بدلېدو هم نه کېږي. زه چې په لاره ځم ورځپاڼې نه نقاب کوم. الله بیا ووایه ته دومره قرضدار یم چې په لار بدلېدو هم نه کېږي. دومره زه چې په لاره ځم ورځپاڼې نه نقاب کوم. ژبه مې بنده شي په خولې کې مې اوبه وچې شي. ژبه مې بنده شي په خولې کې مې اوبه وچې شي. یوه کیسه خلکو ته ډېره په عذاب کوم. واه 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 ژبه مې بنده شي په خولې کې مې اوبه وچې شي. یوه کیسه خلکو ته ډېره په عذاب کوم. ته به کنډر واخلې او ما ته بابا د پرېږدي بلال ورور دې یم له تا سره تناب کوم. واه واه غزل ستا د خوښې وروستی غزل اورو بل غزل به درته ویم چې چا ته حال نه وایم په څړي کې د پرهر خاندم. چا ته حال نه وایم چا ته حال نه وایم په څړي کې د پرهر خاندم. اوس خیر شوی یم زه ډېر په هنر خاندم. واه واه چا ته حال نه وایم په څړي کې د پرهر خاندم. اوس خیر شوی یم زه ډېر په هنر خاندم. ژوند که زما لمن پرېږدي نو زه یې چېرته پرېږدم. ژوند که زما لمن ژوند که زما لمن پرېږدي نو زه یې چېرته پرېږدم. سحر کوم رمه نو بېرته مازدیګر خاندم. واه د بېلتانه غم مې ملګری دی له هر چا ښه دی. د بېلتانه غم مې ملګری دی له هر چا ښه دی. تا یادوي راته او زه ورته اکثره خاندم. واه ته بیا ووایه. د بېلتانه غم مې ملګری دی له هر چا ښه دی. تا یادوي راته او زه ورته اکثر خاندم. که مې پر ځان مینه نه کړه نو بې خونده به یم. که چېرته مخ شو هسې لږ څه مختصر خاندم. واه بیا ووایه. که مې پر ځان مینه نه کړه نو بې خونده به یم. که چېرته مخ شو هسې لږ څه مختصر خاندم. بلال رک روغ یم کومه نوې لوبه نه ده شوې. هسې خندا راځي په کړنو د دلبر. واه واه ډېره زیاته مننه کوم وزیري صاحب چې خواږه خواږه کلامونه دې راپېرزو کړل موږ ته او دغه درنو ملګرو ته. په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني. له تاسې مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنه مو وکړه. پیغام به مې دی چې پښتانه دې په ژوند مین شي. پښتانه دې د ټوپک په ځای باندې قلم واخلي او میندې دې خپل اولادونه مکتبونو ته ولېږي. ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم چې ناستې دې را سره وکړو خواږه خواږه کلامونه دې راپېرزو کړل موږ ته او دغه درنو ملګرو ته. درنو ملګرو تاسې را سره ځوان او خوږژبی شاعر بلال ظاهر وزیري واورېدو. په دې هیله چې دغه خپرونه هم د نورو خپرونو په څېر ستاسې خوښه شي. یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته د یو ښه شخصیت یو ښه شاعر سره مخې ته راځم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې د لوی الله په